बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यो ځل بیا تاسو ټولو ته په ودان مومن اټومیشن چینل کې په خیر راغلی او امید دی ښه به یې د ژوند نه به مزې اخلئ. څنګه چې ما بله ورځ په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې موږ یوټیوب اټومیشن سټارټ کړو او که نه، دغه شان ما په واتس اپ چینل کې هم یو پول لګولی و. که ستاسو خوښه وي چې موږ یوټیوب اټومیشن کورس ریکارډ کړو نو په دې باندې 100 اوټونه وکړئ او نن هغه اوټونه پوره شوي دي. بیا دې نه پس او د دې مطلب دا وي چې موږ په داسې ویډیو باندې په داسې ټاپک باندې ویډیو جوړ کړو چې د هغې ضرورت وي تاسو ته، ځکه که د ویډیو ضرورت نه وي او موږ یې جوړو نو هغه څه فایده نه کوي. نو د دې د وجې نه کله چې موږ تپوس وکړو نو په هغې کې شرکت کوئ، د دې نه موږ ته پته لګي چې ستاسو ته څومره ضرورت دی د دې ویډیو. بیا د دې نه پس موږ دویم پوسټ ولګولو چې صحیح ده موږ خو کورس ریکارډ کوو، خو دا کورس په موبایل ریکارډ کوو او که په لیپټاپ، ځکه که موږ دومره خواري وکړو او 3-4 غنټې 5 غنټې کورس تاسو ته ریکارډ کوو او بیا د هغې نه چاته فایده نه رسي نو د دې نه نه ریکارډ کول ښه دي. نو دغه وجه وه چې موږ دا پول ولګولو چې دا کورس موږ په موبایل ریکارډ کړو که په لیپټاپ. نو تاسو کتلی شئ چې زیات خلک وایي بلکې ټول 100% خلک وایي چې تاسو یې په موبایل ریکارډ کړئ. دغه شان دا تپوس موږ په فیسبوک باندې هم وکړو، نو دلته هم ټول کمنټونه د موبایل په باره کې دي. نو د دې د وجې نه موږ نن دا فیصله وکړه چې دا کورس موږ ریکارډ کوو او دا کورس به بالکل په موبایل باندې وي او په دې کورس کې به بالکل A to Z هر څه وي. نو دا نننۍ ویډیو د دې دپاره ده هم د کورس په دې نننۍ ویډیو کې به موږ دا ګورو چې تاسو ته به موږ په دې کورس کې څه ښایو. نو ما ځان سره د دې کورس باره کې پوره ماډیول جوړ کړي دي چې په دې کورس کې به موږ تاسو څه ښایو او تاسو به څه زده کوئ. نو د دې دپاره دا ویډیو کتل تاسو لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې دې ویډیو نه به تاسو ته اندازه کیږي چې آیا دا کورس تاسو د کتلو دی او که نه دی. نو راځئ د دې ویډیو شروعات کوو او زه تاسو ته ښایم چې په دې ویډیو کې به په دې کورس کې به موږ تاسو ته څه ښایو. نو د دې کورس ټول زموږ سره 11 ماډیول دي، مطلب موږ به غټې 11 خبرې داسې وي چې په هغې به موږ خبره کوو په دې کورس کې. د ټول نه اولنۍ خبره هغه به موږ انټروډکشن کوو د دې کورس. د انټروډکشن به کوو د اټومیټ چینلو او د فیسلیس چینلو. څه مطلب دا چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي، په اسانه ژبه کې یوټیوب اټومیشن څه دی او فیسلیس چینل څه ته وایي. مطلب داسې چینل چې هغې باندې ستاسو مخ نه راځي نو دا څه ته وایي، څنګه جوړیږي او بیا آیا د دې نه ارننګ هم کیږي او که نه. د دې به موږ تاسو ته ریل مثالونه درکوو. ریل کې به تاسو ته بالکل په دې خپل سکرین باندې زه ښایم چې دا یو فیسلیس چینل دی، دا یوټیوب اټومیشن کوي، مطلب مخ یې نشته، د اواز نشته او بیا هم دا روپۍ ګټي. دا موږ په اولنۍ موډیول کې ښایو، په اولنۍ ویډیو کې. دویم موډیول کې به موږ تاسو ته ښایو چې بیسټ نیچز کوم دي، مطلب کم داسې ټاپکس دي چې هغې نه ګټه زیاته کیږي او کم داسې ټاپکس دي چې هغه وایرل کیږي زیات. بیا په دې موډیول کې به موږ تاسو ته دا هم ښایو چې موږ به خپل کمپیټیټر څنګه تلاش کوو. کمپیټیټر وایي خپل مقابل ته. تاسو به یو کوټ اورېدلی موږ چې ورته قول وایو یا ورته موږ متل وایو پښتو کې چې کمپیټیټر از د کی آف سکسیس، مطلب ستا مقابل چې کوم دی هغه ستا د کامیابۍ ضامن دی. ته به خپل مقابل ته ګورې چې هغه څه کوي هغه رنګې او هغه کامیابیږي، ته به هم هغه کوې، او چې هغه څه کوي د هغې د وجې نه هغه ناکامیږي نو ته به د هغې نه ځان ساتې. نو په دې دویم موډیول کې به موږ نیچ سلیکشن وایو. موږ به ځان دپاره یو بهترین ټاپک سلیکټ کوو، داسې ټاپک چې هغه ګټه هم پکې زیاته وي او وایرل کیږي هم زر، او په دې کې به موږ ځان له خپل یو کمپیټیټر هم ګورو چې موږ هغه ته ګورو، موږ خپل چینل د هغه شان چلو. په دریم موډیول کې به بیا موږ چې موږ ځان دپاره موږ یوټیوب
اټومیشن پیژاند او بیا مو ځان لپاره یو نیچ سلیکټ کړ نو هغې نه پس به موږ راځو چینل کریشن ته. په دې کې به تاسو ته بالکل د شروع نه چې چا تر اوسه پورې موبایل راخستی هم نه وي هغه به هم هغې دپاره به هم دا کورس دی. نو دې د وجې نه موږ به بالکل د شروع نه د جیمیل د کریټ کېدو نه ځو. موږ به جیمیل کریټ کوو هغې نه پس به چینل کریټ کوو او بیا به د هغې نه پس د چینل برانډینګ کوو. مطلب د هغې دپاره به پروفایل پکچر لګو د هغې دپاره به بینر جوړو او د هغې دپاره موږ ډسکرپشن لیکو کیورډز به ورله تلاش کوو. نو دا موږ په ماډیول نمبر 3 کې په 3 نمبر ماډیول کې یا په 3مه ویډیو کې زده کوو. د دې نه پس راځو 4م ماډیول ته چې کله موږ چینل جوړ کو نو بیا موږ خو ټاپک مخکې سلیکټ کړو نیچ خو موږ مخکې سلیکټ کړو یو موضوع موږ مخکې سلیکټ کړې وه. موږ به اوس د هغې دپاره راځو او په هغې کې به ځان له د ویډیوز دپاره یو موضوع سلیکټ کوو. ځکه ګوره موږ چې نیچ سلیکټ کړو مثال په طور باندې موږ یو نیچ دی هغه موږ سایکالوجي سلیکټ کړه چې موږ به ویډیوز په سایکالوجي باندې جوړو. نو اوس په سایکالوجي کې په زرګونو داسې موضوعات دي چې په هغې باندې موږ ویډیو جوړو. نو موږ به دې کې اوس وایرل یو موضوع ځان له څنګه جوړو د ویډیو دپاره چې هره ورځ موږ په جلا جلا او په ځان له موضوع باندې ویډیو څنګه جوړو. نو موږ به کې دغه وایرل ټاپکس به موږ څنګه ځان له ګورو ویډیو دپاره به موږ ټاپک څنګه پیدا کوو. نو دا به موږ په دې موډیول کې ښایو او زده کوو. به کې دې سره سره به موږ په دې کې سکرپټ رایټینګ هم زده کوو چې زه په دې خپله ویډیو کې څه ویل غواړم دغه سکرپټ به زه څنګه لیکم بیا سکرپټ کې څه پکار دی هوک څه ته وایي سټوري څه ته وایي اینډینګ څه ته وایي دا هر څه به موږ په دې موډیول کې زده کوو. او بیا دغه شان سټوري ټیلینګ مطلب دا یو خو تا ته هر څه درځي خو بیا دغه هر څه ویلو یوه خپله طریقه وي. نو د هغه ویلو طریقه څنګه ده او په کومه طریقې سره به موږ خپل سکرپټ وړاندې کوو نو دا به هم موږ په دې موډیول کې زده کوو. بیا راځي موډیول نمبر 5 5م نمبر موډیول. په دې کې به موږ د اے آی ټولز زده کوو. مطلب دا موږ خو سکرپټ تیارو خو سکرپټ به په څه لیکو نو د اے آی په ذریعې سره به خپل سکرپټ تیارول زده کوو. دغه شان به بیا موږ چې دا سکرپټ تیار کړو نو د اے آی په ذریعې سره به د دې وایس ورکوو. مطلب دا به په چا باندې موږ وایو که تاسو په اردو کې کار کوئ که پښتو کې کوئ که انګلیش کې کوئ که فرنچ ژبه کې کوئ که چینی کې کوئ که هندي کې کوئ کومه ژبه کې هم کوئ نو دا موږ هغه سکرپټ به موږ په وایس اوور به کوو د هغې په چا به وایو او هغې نه پس به د هغې نه ویډیو څنګه جوړو. نو دا 3 واړه مرحلې چې دي دا موږ په موډیول نمبر 5 کې وایو د اے آی ټولز په موډیول کې. د دې نه پس راځي بیا د ویډیو کریشن چې موږ سکرپټ ځان له ولیکه موږ بیا هغې وایس اوور وکړو د هغې مو بیا ویډیوګانې راوویستې. نو اوس به د هغې ایډیټینګ څنګه کوو نو دا ایډیټینګ به په موبایل څنګه کوو په لیپټاپ به څنګه کوو دا عموما یو شان وي. او دغه شان څه ویډیوګانې خو موږ ځان له جوړې کړو خو هغې کې به موږ څه سټاک فوټوز هم لګوو. مطلب داسې ویډیوګانې او داسې فوټوز چې هغه موږ په اے آی نه نوي کریټ کړي اوریجنل وي یا د نورو ویب سایټ نه موږ راخیستې وي هغه به پکې څنګه لګوو. نو په دې موډیول نمبر 6 کې به موږ ویډیو ایډیټینګ یو قسم له زده کوو. بیا موډیول نمبر 7 وم نمبر چې کله موږ ویډیو موږ کریټ کړه نو هغې نه پس بیا راځي زموږ د تمنیل. ځکه چې موږ به اوس دا ویډیو یوټیوب ته ورکوو نو یوټیوب ته چې کله تاسو ویډیو ورکوئ او تمنیل زه څوک یې نه پېژني هغوی دپاره زه لنډ دا وښایم لکه تاسو وګورئ دا زما چینل دی نو دا ویډیو بل شان ده او دې دپاسه دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري ده دې ته تمنیل وي. نو دا تمنیل به موږ څنګه جوړو دغه شان د ویډیو یو ټایټل وي کوم چې تاسو ته دا ښکاري دا د ویډیو ټایټل دی. نو موږ څنګه داسې ټایټل سلیکټ کوو چې هغه وایرل شي او هغه زیات سرچیبل وي. دغه شان د هغې دپاره به ډسکرپشن څنګه لیکو نو دا هر څه به موږ په موډیول نمبر 7 کې زده کوو. بیا موډیول نمبر 8 دا هم د ایس ای او ریلیټډ دی. مطلب ټایټل ډسکرپشن او ټیګز موږ به کوم لیکو. ګوره په یوټیوب اټومیشن کې 2 قسمه اټومیشن وي. یو وي ایس ای او ریلیټډ وي سرچ اپټمایزیشن سرچ انجن اپټمایزیشن. مطلب دا چې موږ داسې ټاپکس باندې ویډیو جوړو چې هغې د سرچ سره تعلق وي. لکه مثال په طور باندې هاو ټو کریټ جیمیل هاو ټو کریټ یوټیوب چینل. نو دا داسې ټاپکس دي چې دا سرچیبل دي. دې ته به ته داسې کیورډز یوز کوې چې ستا ویډیو څوک سرچ کوي دغه ټاپک چې ستا ویډیو په ټاپ راځي.
دویم نمبر داسې یوټیوب اټومیشن وي چې د هغې د براوز فیچر سره تعلق ساتي، د ریکمنډیشن سره تعلق ساتي. مطلب دا چې هغه سرچبل نه وي، خو ته په داسې موضوعګانو باندې کار کوي چې یوټیوب د خپل ستا ویډیو ریکمنډ کړي. او کوم چې پاریو پیج ته موږ وایو یا یوټیوب کې چې کوم هوم پیج وي، یوټیوب کې زه تاسو ته هم ګوره یوټیوب کې 2 پیجونه وي. یو دا وي دا سبسکرپشن پیج وي، دغه هغه چینلز وي کوم چې تاسو سبسکرایب کړی. یو دا هوم دی، هوم په دې کې تاسو ته یوټیوب خپل ویډیو ریکمنډ کوي، هوم پیج. په دې کې هغه چینل وي کوم چې تاسو زیات ګورئ، پوهیږئ. نو دا به موږ زده کوو په موډیول نمبر 8 کې. بیا راځي نهم موډیول، په دې کې به موږ د مونټایزیشن حواله سره خبره کوو چې تاسو کله ویډیو جوړ کړه، مثال په تور چینل مو کریټ کړ، ویډیوګان مو ورکړه او تاسو چینل مونټایز شو یا مونټایز کېدو د لپاره څه پکار دي، ریکوایرمنټ یې څه دي، تاسو چینل به کله مونټایز کیږي او بیا مونټایز کېدو نه پس کومه طریقې کار دی هغه به ټول موږ په دې کې زده کوو. دې سره سره د مونټایزیشن نه علاوه دا کوم چې تاسو ته په ویډیو کتلو باندې تاسو یوټیوب روپۍ درکوي، د دې نه علاوه نورې هم ډېرې طریقې دي چې روپۍ ګټل شي په کومو کې چې افلیټ مارکیټینګ دی، لکه تاسو د چا یو شی خرڅ کړئ د هغې لینک ورسره ورکړئ، د امازون د یو پراډکټ لینک ورکړئ، د دراز نه ورکړئ او هغه خرڅ شي، نو هغې کې تاسو ته کمیشن ویلو شي. یا سپانسرشپ وي، تاسو ته څوک وایي چې ماله په دې شي باندې په دې پراډکټ باندې ویډیو جوړه کړه، د هغې تاسو روپۍ اخلئ. یا ډیجیټل پراډکټس هم دا دی، یو قسم له تاسو ته څوک وایي چې زما دا ویب سایټ پروموټ کا یا زما دا کورس پروموټ کا وغیره، دې ته ډیجیټل پراډکټس وایي. نو دې په ذریعې سره هم موږ ډېرې روپۍ ګټلی شو. او بیا لسم نمبر موډیول کې موږ خبره کوو چې موږ به زموږ گروث سیستم به څه وي، موږ به دا چینل څنګه زیات زر وایرل کوو. د دې لپاره موږ یو خاص سکیجول جوړو چې موږ په دې طریقې سره د ورځې ویډیو اپلوډ کوو، په دې ټایم کې خاص ټایم کې زموږ ویډیو اپلوډ کیږي. بیا مثال په تور باندې زموږ موضوع خو یوه ده، خو اوس یو ټرینډ روان دی، لکه مثال په تور باندې نن سبا د ایران او امریکا جنگ روان دی، نو په دې وخت کې دا ټرینډ ټاپک دی. نو په دې باندې که ته ویډیو جوړه کړې، که ستا چینل هر څه ریلیټډ وي نو دغه ویډیو کتل شي، نو دا به موږ څنګه راولو په خپل چینل باندې، نو دغه ریلیټډ خبره به کوو. او بیا یو لسم نمبر موډیول کوم به چې زموږ اخري ویډیو وي، په دې کې به موږ ګورو چې کومې غلطیانې داسې دي چې موږ د هغې نه ځان وساتو، او د هغې نه که موږ اول کې ځان وساتو نو ټول عمر دپاره به بچ یو. که موږ ته ځان ونه ساتو نو زموږ چینل به ریسک کې وي، لږ وخته پورې خو به وچلېږي، خو بیا به زموږ چینل د ختمېدو چانس وي. او دغه شان بیا کیس سټډي یو چینل، 2 چینل، 3 چینل به زه تاسو ته ښیم چې دا چینل څنګه کار کوي او هغې څومره روپۍ ګټي یوټیوب اټومیشن په ذریعه سره. نو دا به انشاءالله زموږ ټول کورس د یوټیوب اټومیشن حوالې سره، او دا د دغه کورس اولنۍ ویډیو کوم کې چې تاسو ته ما د پوره کورس انټروډکشن وکړو، تعارف وکړو چې دې کورس کې به څه وي. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، او چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې ده نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، او زموږ دا چینل تاسو خپله هم سبسکرایب کړئ، په نورو ملګرو هم سبسکرایب کړئ، د پاره د دې چې اوس د دې کورس مخکې څومره ویډیوګانې راځي چې هغه ستاسو نه مس نشي. نو تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم، د لوی الله په امان. ستا ودان په تا ودان.